د یونایټ اف سیول پاور ریګولیشن کال 2011 د لانجمن قانون په اړه د یو ریټ پټیشن په اوریدنه کې پیښور های کورټ ته وویل شو د پښتونخوا گورنر دا لانجمن قانون په 15 اگست د یو تازه اډیننس د لارې ټولې صوبې ته غځولی دی. وړاندې دا قانون یوازې په پخوانو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې عملي و. دا قانون او د دې لاندې د جنګیالانو د بندي ساتلو دپاره فعاله حراستي مرکزونه هغه وخت د پوښتنې لاندې راغلل چې د یونایټ اف سیول پاور ریګولیشن قانون د 15م آئیني بدلون او د قبایلي خورې د انضمام په وخت د منځه لاړل. خو صوبایي حکومت دا قانونونه د یو بل اکټ او قانون د لارې دوامداره وساتل چې پر ضد یې وکیل شبیر حسین ګګیاني دا کال په 23 مئی په پیښور های کورټ کې ریټ پټیشن داخل کړو. شبیر حسین ګګیاني وایي اوس ګورنمنت چونکې هغې پیښو چېرې دا نوټیفیکیشن مونږ غلط کړی دی، مونږ سره اختیار نو چې مونږ دا لی ایکسټینډ کړی وي پاټه او پاټه ته نو هغوی د خپلو د غلطۍ میټاولو دپاره دوباره یو غلطي وکړه او ډېره عظیمه غلطي وکړه. ایکشن یونټ د گورنر آرډیننس جاری کړ 5 اپ 2019 15 آرډیننس دی په صوبه کې او په 5 اگست 2019 دا جاری کړی دی. آرډیننس په خپل خلاف دی، د آئین خلاف دی، ځکه چې یو خو اسمبلی انسیشن و بل په صوبه کې ډېر غلط کار وکړو، یو غلط طرف ته دا صوبه دی روانه کړې ده چې په ټولو صوبه کې دا اوس لاګو کو ایکشن یونټ سیول پاور او دا په ټولو صوبه کې یو عام فورسز سکیورټي فورسز پولیس اف سی هر یو سکیورټي اداره راتلی شي د هر ځای نه د سکول د کالج د عدالت د کور د میدان د هر ځای نه یو کس چوتولی شي هغه کین ناټ بی کالډ ان کوېسچن په یو عدالت کې چیلنج کول هم نشي چې دا ولې چیلنج کو. نن د 9 په ورځ د صوبې مشر سرکاري وکیل شمایل احمد بټ په دې حقله د عدالت نه حکومتي ځواب دپاره وخت غوښتلی او عدالت د دې اډیننس په حقله راتلونکې اوریدنه په 23 ستمبر ټاکلې ده. په صوبایي اسمبلی کې تېره ورځ ډیوه نیوز د قانون وزیر سلطان خان نه دریځ وغوښتو نو هغه وویل عدالت د کاروایۍ لاندې په دې معامله څه نشي ویلی، خو ویل د صوبې په خاوره کوم قانون دوامداره ساتل او یا نوی قانون جوړول د صوبایي حکومت اختیار دی. د صوبایي حکومت د وړاندې نه دریځو یونایټ اف سیول پاور ریګولیشن قانون یوازې په ځینې د ترهګرۍ ځپلو سیمو کې یو عارضي ضرورت دی او د ضرورت ختمېدو سره به دا قانون غیر مؤثره شي. خو قانون پوهان وایي امنیتي ځواکونو ته پراخه اختیارات ورکوونکي دا لانجمن قانون په اډیننس کې د بدلیدو سره حکومت په عارضي توګه د های کورټ د پوښتنو نه خلاص شوی دی، خو اوس دا قانون د صوبې تمامو سیمو ته غځېدلی دی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ډیوه نیوز پیښور.